السلام علیکم. راځئ ملګرو د نوې ویډیو په تاسو سره وښیم چې موږ د خپلې نامې رینګټون څنګه جوړو. نو دغه اپلیکیشن پلی سټور کې موجود دی. راځئ چې موږ لاړ شو د موبایل سکرین طرف ته. د موبایل سکرین ته چې موږ رانیو موږ به لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې موږ لاړو دلته به موږ کلیک وکړو په دې ځای باندې. زه تاسو ته کوم اپلیکیشن درښیم دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګورو دا ډېر زیات اپلیکیشن دي. تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن به تاسو دې نه ډاونلوډ کړئ. نو ما مخکې نه ډاونلوډ کړی. راځئ چې اوپن یې کړو. نو دلته به موږ کلیک وکړو په دې ځای باندې. دا به په دې طریقه باندې اوپن شي. نو تاسو په دې پیله آپشن باندې به دلته کلیک وکړئ، کریټ نیو. دلته به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کلیک وکړو دا په دې طریقه باندې اوپن شي. نو تاسو نه دلته غواړئ نیم. په دې به تاسو دلته نیم ولیکئ. چې دلته تاسو نیم ولیکو نو ستاسو چې کوم نیم دی په هغه باندې به رینګټون جوړ شي. دا په دې طریقه باندې دغه کېږي. بیا دلته دا سیو کېږي په دې طریقه باندې. دلته تاسو وکتل د پلی باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو د نامې رینګټون به جوړ شي. او د دې دلته نه چې کوم دی د کوسر ته چې کوم آپشن دی سیټ ایز رینګټون نو دا به ستاسو په موبایل کې سیو کېږي. د دې نه تاسو بیا په موبایل باندې لګولی شئ. خو دا ویډیو مو خوښ شوه زموږ د ظفر خان ټي وي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او راکړئ نور ویډیوګانو لپاره موږ اجازه د الله په امان. زه تاسو ته کوم اپلیکیشن درښیم دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګورو دا ډېر زیات اپلیکیشن دي. تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن به تاسو دې نه ډاونلوډ کړئ. نو ما مخکې نه ډاونلوډ کړی. راځئ چې اوپن یې کړو. نو دلته به موږ کلیک وکړو په دې ځای باندې. دا به په دې طریقه باندې اوپن شي. نو تاسو په دې پیله آپشن باندې به دلته کلیک وکړئ، کریټ نیو. دلته به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کلیک وکړو دا په دې طریقه باندې اوپن شي. نو تاسو نه دلته غواړئ نیم. په دې به تاسو دلته نیم ولیکئ. چې دلته تاسو نیم ولیکو نو ستاسو چې کوم نیم دی په هغه باندې به رینګټون جوړ شي. دا په دې طریقه باندې دغه کېږي. بیا دلته دا سیو کېږي په دې طریقه باندې. دلته تاسو وکتل د پلی باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو د نامې رینګټون به جوړ شي. او د دې دلته نه چې کوم دی د کوسر ته چې کوم آپشن دی سیټ ایز رینګټون نو دا به ستاسو په موبایل کې سیو کېږي. د دې نه تاسو بیا په موبایل باندې لګولی شئ. خو دا ویډیو مو خوښ شوه زموږ د ظفر خان ټي وي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او راکړئ نور ویډیوګانو لپاره موږ اجازه د الله په امان.